یو سپین زری صحابي دی، سپین زری صحابي دا چې د یو انسان سره ته په نیک اخلاق گزاره وکړې، دا چې د یو انسان سره ته د یو انسان سره ښه وساتې، خپل د وس موافق. دا نه معنا چې ته به خپل لس لکه او شل لکه روپۍ مصرفوې، خپل د وس موافق د یو چا زړه وساته، یو چا ته خیر او خیرات ورکړه. تر دې پورې یوه واقعه د یو سپین زري صحابي درته نقل کوم. روایت کې یو روایت موجود دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد ته یو سړی جومات ته راتلی، سپین زری سړی دی، بوډا سړی دی، جومات ته راتلی او د ډېر لرې ځای څخه جومات ته راتلی. څه وخت وروسته هغه سپین زری بوډا سړی وفات شو، وفات ورباندې راغی. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی خبر. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې راووتی د صحابه و چې پوښتنه وکړه دا پلان سپین زری چیرې دی، دغه لرې ځای څخه مسجد ته راغلی. صحابه ورته وویل یا رسول الله هغه خو وفات شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته چې وفات شو ولې موږ نه په خبروله؟ هغه ورته وایي چې د دې سړي کور خو ډېر لرې و او په مابین کې د یهودو بل کلی راغلی او دا سړی په شپه کې وفات شو. نو نه مو غوښته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ضمیر کو ورواز کې او دا دې اطلاع یې درکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته وایي درځئ چې ورشو د فاتحې او د تعزیې لپاره به ورشو. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی د هغه سپین زری یو زوی ورته ولاړ دی. خبر شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فاتحې او تعزیې ته روان دی. هغه سپین زری زوی ورغی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا وویل چې زما پلار خو وفات شو خو درې تمناوې یې درلودې، په دې درو تمناوو په یوه باندې موږ نه یو پوهېدلي او خوښ هم دا ګڼه چې کاش کې موږ خپل د پلار په دغه وصیت پوه وای چې موږ پر ځای کړی وای. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي څنګه درې تمناوې درلودې؟ وایي دی چې کله وفات کېدی دا یې وویل لیت کاملا، یو وصیت یې دا و تمنا یې وه. دوهمه تمنا یې دا وه لیت جدیدا، او درېیمه تمنا دا وه لیت بعیدا. رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو څو دقیقې دپاره خاموش داسې ساکت ناست و. جبریل علیه السلام رب العالمین راواستوی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د سپین زري دا درې تمناوې وروښودې چې لیت کامله د دې څه معنا؟ سپین زري بوډا سړي نیمه ډوډۍ خیرات کړې ده چې کله یې وخت د سکندر راورسېدی د هغه نیمې ډوډۍ د خیرات ګټه یې ولیدل. دلته ارمان وکړي لیت کامله کش کې مې پوره ډوډۍ خیرات کړې وای. دا یې ګټه ده چې پر حالت د سکندر باندې انوارات او فیضات ولیدل. هلته ارمان وکړي چې هغه نیمه ډوډۍ مې خیرات کړې وای، لیت کامله کش کامله ډوډۍ وای. او لیت جدیدا سپین زری چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد ته راغی دوه کوټې یې اغوستې، یو کوټ یې نوی دی بل زوړ دی. که ګورې یو صحابي یخ نیولی د ریز دی بس دا زوړ کوټ یې صحابي ته ورکړ. اوس هغه تمنا کوي لیت جدیدا کش کې مې هغه نوی کوټ ورکړی د هغه به څومره ثوابونه وایي چې د دې زاړه کوټ دومره ثوابونه دي د هغه نوي کوټ به څومره ثوابونه وایي. دا یې دویمه خبره. او چې کله یې وخت د سکندر راورسېدی او هغه لرې ځای ته چې مسجد ته ورتلی دی هغه تمنا یې وکړه چې لیت بعیدا کش کې مسجد تر دغه لا هم لرې وای چې زه پسې ورتلی اوس مې ثوابونه او ګټې وګټلې. دا چې هره جزیه، دا چې هره نقطه، دا چې هره ذره ته خیرات یې د الله په لار کې بې ځایه نه ځي. دا د الله په لار کې نوشته کېږي، د الله په لار کې تا ته د دې جزا او ثواب درکول کېږي. زه درته وایم د رب العالمین د طرفه چې کومه رضا ده چې الله پاک خپل رضا یو چا ته وکړي دا په قلیل او په کثیر کې پټه. یو سړی به ډېر وخت خواري وکړي چې د الله پاک نه ځینې راځي، یو سړی به خپل پر کور ناست دی خو الله پاک به ځینې راځي او الله پاک به ځینې خوشحاله وي. نو خیر د ناسو، خیر د ناسو هغه کس دی چې مین په الناس چاته چې د خلکو ډېره نفع رسېدل. په کلي او علاقه کې وګوره چې د یو چا څخه خلکو ډېرې فایدې اخیستلې دغه خیر د خلکو دی،
دا خیر د انسانانو دی. زه نه وایم، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې خیر د انسانانو دغه کس دی چې خلک ډېره نفس لري او خلک ډېره تمنا ورته لري او دی خلک د خیر طرف ته رابولي.